په لر او بر پښتونخوا کې خلک پیژني ښه شهرت لري ډېر ښاغلی او زموږ میلمه منیر بنیري صاحب ته خواست کوم ستاسو قدرونه استقبال چې حق ویل چې غلی ناست یم د چا د یارې حق نه وایم چې غلی ناست یم د چا د یارې حق نه وایم داسې بې خونده زندګي به درله زم وکړم او که مبدي نه یې نو فتوې متوې د جیب کې کېده دا په خپل هوی امامتي به درله زم وکړم ډېره مننه کوم د همدغه دغه ولس زیاته مینې راکړه دا ستاسو د مینې دلته راوستم د زلمي ادبي کاروان د ملګرو ډېره مننه کوم چې تاسو له دومره ښایسته پروګرام را جوړ کړو الله دې وکړي چې دغه پروګرام اخیری نه شي دغسې ادبي پروګرامونه دې دلته ډېر شي کوشش کوم چې شعرونه دلته څه نوي او څه زاړه ووایم او دغه نوی غزل دې تاسو ټولو ته ډالۍ چې سره مڼه که سوره نار دی نه یخلم یو لکه په نیم دینار دی نه یخلم سره مڼه که سوره نار دی نه یخلم یو لکه په نیم دینار دی نه یخلم مرګ ښه دی دمه به شمه زهر را او ژوند څه دی خو سور انګار دی نه یخلم یو ځل چا مین طبیب له وړی وم ویلې دا د زړه بیمار دی چا مین طبیب له وړی وم ویلې دا د زړه بیمار دی نه یخلم او ځکه د چا ډېر په کار یم شومه یو څوک که زما لږ په کار دی نه یخلم او بیا به یې سرخۍ کې وي د مړو شمار دا پاکستاني اخبار دی بیا به یې سرخۍ کې وي د مړو شمار دا پاکستاني اخبار دی نه یخلم او چا ورته ویل زړه یې نیلام کړی دی ویل یې منیر جان وزګار دی یو دوه شعر دي چې که مې سیزینه نو سترمن مې خامخا وباسي د ځینې خلکو له د رب ذوالجلال وس نه ورکوي که مې سیزینه نو سترمن مې خامخا وباسي د ځینې خلکو له د رب ذوالجلال وس نه ورکوي او زما دا ډېره خاموشي بزدلي ونه ګڼي بې شور او باک سره لاشونه هم واپس نه ورکوي چې پرې کیسه د نبوت ختمه ده په هغه چا د محبت ختمه ده په یو کتاب کې بدلون چرته کیږي په یو کتاب د حقیقت ختمه ده دا د غنمو د دانې نه شورو دا په دوزخ او په جنت ختمه ده د زړګي وینې په یارانو وس کې په منیر جان د سخاوت ختمه ده خلک په ښارونو کې تنګ شوی دی خلک په ښارونو کې تنګ شوی دی دغه سړی څومره بدنصیبه دی دی زمونږ په زړونو کې تنګ شوی دی یو کور کې اوسېږي خو چې دا ولې ورور په خپل ورونو کې تنګ شوی دی چا مندر ګرجي ته زنځیر واچو څوک په جوماتونو کې تنګ شوی دی لویه شوې منیره ستا د لاس بنګړی نور مې مړوندونو کې تنګ شوی دی اشنا دې بنیتۍ او ګمانونو له راځې کلي د جانانه نفرتونو له راځې او د ښار دغه خړ پړ مازدیګري ترې غوره نه وي د کلي دې غمجنو ماښامونو له راځې د سترګو د خوږوالي په هېڅ نشته جانانه د وران ګودر او څو چنارونو له راځې زمونږ خو پکې کال وي سر روژمې د زړه سره نو دا ته راپسې کوم وخترونو له راځې او که خامخا راځې نو سپېلني ځان سره راوړه چې دلته دې وچ سترګو نظرونو له راځې چې ستا پکې منیره اوس نامه قدرې څوک نه اخلي ساده نه یې چې داسې محفلونو له راځې استاد په سکول کې یو ماشوم راپاڅه ویلې بچي پلار دې څه کار کوي ماشوم څه ډېر په غريو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماغه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې دې تږې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چیندخه چې میږی راکاږي بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کړم په دې بسته کې د پالشو ډبې په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم مور ته مې وایم بیبې ښار ته لاړم مور مې څه ډېر په غريو نیولي انداز وایي بچې زه الله دې مال شه
مور مې څډیر په غریم نیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه بیا د دې ښار دغه ړندو خلکو لا د پیزارونو صفایي کومه چې چا نه لږ غواړم پنځه راکوي او که پنځه وغواړم بیا نه راکوي استاد لاندې مې ورته ځکه وویل چې ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې فرنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته دلته په چا کې ایمان بالکل نشته استاد فیصله ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټلی یې ووهله خاموشي ورسره ماته شوله ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښ کړل خپلې اوښکې یې پرې وچه کړلې خو په تلو تلو کې استاد یې ته وې بې ادبي معاف خو منیر وایي چې د لوږې بره مننو سوال د چا نه څه وکړم رزق هغه راکړي نشه ورپسې شمس زمین و ملګری دی په اماراتو کې دغه دوه درې شعرونه ورته پردی کمپوز دی خو زه خپل نوي څو شعرونه ورته پکې ډالۍ کوم چې لمر ته واده کېږي د سپوږمۍ له سترګې تورې کوي لمر ته واده کېږي د سپوږمۍ له سترګې تورې کوي جنج پسې راغلی د جنۍ جنج پسې راغلی د جنۍ له سترګې تورې کوي صالح مولانا شعر واوره یاره او ټنګ ټکور د نوي د ویرو راخور واده دی خو ټنګ ټکور د نوي د ویرو راخور واده دی خو تنبل ته لږ ګډ شي موسیقۍ له سترګې تورې کوي تنبل ته لږ ګډ شي موسیقۍ له سترګې تورې کوي جنج پسې راغلی د جنۍ له سترګې تورې کوي جنج پسې راغلی د جنۍ له سترګې تورې کوي نکوي خوی شیخین دوله تیار دا نکوي خوی شیخین دوله تیار دا سور چلور پسر کئی لیونی لسترگی تورے کئی جنج پسی راغلے دے جنی لسترگی تورے کئی جنج پسی راغلے دے جنی لسترگی تورے کئی مانوے غلا کڑی بلوری بیرتا پما بیلل مانوے غلا کڑی بلوری بیرتا پما بیلل او پیغلش پودیگی غلچا کئی لسترگی تورے کئی جنج پسی راغلے دے جنی لسترگی تورے کئی ډیره مننه دا ښاغلی منیر بنیلي صاحب نن فلایټ دی نو په دې وجې به ځي پېښور ته هغه ځای نه بیا ځي کراچۍ ته مننه یې کوو چې راغلو خپل قیمتي وخت مې ورکو ایستلو زه خو صد د ښکلو سترګو په طلا نه ورکوم